د نن ورځې څلور مهم خبرونه. سلامونه او ښه راغلاست. درنو لیدونکو د ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ ترڅو د دې څلورو خبرونو په اړه خبر شئ. تاجکستان. د تاجکستان ولسمشر پنجشیر کې جګړه غندله. نوموړي افغان تاجکانو ته یې قدرت کې غوښتنه برخه غوښتله. نو طالبانو ورته له وړاندې خبرداری ورکړې و چې غوښتنې او څرګندونې یې د افغانستان په چارو کې نیغه لاسوهنه ده. اوس طالبانو زرګونه ځانګړي ځواکونه تاجکستان سره پر پوله ځای پر ځای کړي او د هر ډول احتمالي تعرض پر وړاندې د چمتووالي ډاډ ورکوي. قطر. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو له خوا افغانستان کې د ښځو پر زده کړو محدودیتونه لګول ناهیلي کوونکي او وروسته پاتې والی بللی. شیخ محمد بن عبدالرحمن الجزیري ته ویلي دي چې طالبان د دوحه وګوري چې څنګه یو اسلامي سیستم پکې روان دی. اقتصاد. د سوداګرۍ او صنایعو خوني مرستیال خانجان الکوزی په هیواد کې اقتصادي ستونزې په ځانګړې توګه د اړینو لومړنیو توکو بیو لوړېدل د اندېښنې وړ بللي دي، خو ډاډ ورکوي چې له بېلابېلو بنسټونو سره کار کوي ترڅو د هیواد اقتصادي وضعیت بیرته خپل عادي حالات ته راوګرځوي. الکوزي وویل د پخواني نظام له سقوط وروسته هیواد د ګډوډۍ لور ته ولاړه. ټولې برخې زیانمنې شوې او په دې کې د هیواد اقتصادي وضعیت هم شامل دی. هغه وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، د نړۍ د مرستو بندېدل، په صادراتو او وارداتو کې کموالی، د بانکونو په ګډون د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د کارونو درېدل او نور د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت بدې اغېزې وکړي. د هغه په خبره د افغانستان او صادروونکو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو تړونونو د وخت بشپړېدو په دلیل د ډېرې وارداتي توکو کچه راټیټه شوه چې د بیو په لوړېدو کې یې عمده رول لرلی دی. او څلورم خبر هم دا چې ذبیح الله وفا غور ولایت کې خبریال و چې 2 کاله یې رسنیو کې کار کړی، اوس یې له ناچارۍ خښتو بوټي کې کار پیل او خښتې وهي. له تاسو مننه چې دغه څلورو خبرونو تر پایه راسره وئ. که غواړئ زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ نو سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لویه الله مسپارم. د خدای پامان.